السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر سرټکی. د وسلوال فوجونو ویاند لیفټیننټ جنرال حمد شریف چودھری ویلي دي چې د ریاست پاکستان څخه بالا هیڅ نه دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاءالله تارړ ویلي دي چې د هېواد دفاع نن پیاوړې شوې ده. او اوس بشپړه خبرونه. د وسلوال فوجونو ویاند لیفټیننټ جنرال حمد شریف چودھری ویلي دي چې د ریاست پاکستان څخه بالا هیڅ نه دي. د یو سړي خواهشات تر دې حد زیات شوي دي چې هغه وایي که زه نه یم نو هیڅ نشته. هغه وویل چې د یو ذهني ناروغه ریاست په ضد هلو ځلو له کبله سیکورټي تھریټ جوړ شوی دی. ډي جي آی اس پی هار لیفټیننټ جنرال حمد شریف چودھری د ذرایع ابلاغ نمایندو ته په هیواد کې د خورونکي ریاست او فوز په ضد د دروغو په بیانیه په راولپنډي کې تفصیلي معلومات په ورکولو وویل چې د پاکستان د فوجونو او ولس ترمنځ بیلتون د راوستو به وهیڅ چاته اجازه نه ورکوو. د ډي جي آی اس پی هار د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان وسلوال فوجونه د ټول هېواد د فوجونو دي. زموږ د هیڅ یوې سیمې د ژبې یا سیاسي سوچ سره هیڅ اړه نشته. زموږ ایجنډا یوازې پاکستان دی. د وسلواله فوجونو ویاند په یوه بله پوښتنه وویل چې یو سزا سوي مجرم سره چې څوک ویني نو هغه خاین او د قانون په چپه د ریاست په ضد بیانیه جوړوي. هغه پوښتنه وکړه چې دا په کوم قانون هواهین کې لیکلي دي چې د یو بندي سره په بندیخانه کې بیانیه د جوړولو صلاح وکړل سي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاءالله تارړ ویلي دي چې د هېواد د دفاع نن پیاوړې شوې ده. پاکستان د کالبوت د بدلون له لارې خپل دښمن ویرولی دی. د پارلیمنت ته باندې د رسنیو سره د خبرو پر مهال هغه وویل چې د ټولو ځواکونو لپاره یو متحده کمانډ پرانستل شوی دی. ختیځ او لویدیځ دواړه سرحدونه محفوظ کړل شوي دي. د کوم وروسته دښمن د بیرته د برید همت نشي کولی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر وویل چې موږ په جنگ کې بری ترلاسه کړی. هغه څرګنده کړه چې د پی ټي آی د کارکوونکو ته به د اډیاله جیل د باندې د لا اینډ آرډر چاپیریال خرابولو اجازه نه ورکول کیږي. د جیل د رولز خلاف ورزي کوونکو به د پی ټي آی د بانی سره د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر وویل چې د فیلډ مارشل او نوټیفیکیشن په چاره باندې د دروغو بیانیه خوره کړل شوه. هغه وویل چې لوی سینیر صحافیانو ته د کام څخه بخښنه غوښتل پکار ده کومو چې بې بنسټه خبرې وکړي. په سوشل میډیا باندې مهم چلوونکي د کام په وړاندې شرمېدلی دی. د بلوچستان کابینې هم و چیف اف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل عاصم منیر ته د سی ډي اف ذمہواریانې په سمبالولو مبارکي ورکړې ده. د وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي غونډې ته وینا وه چې د بھارتي جارحیت په دوران د جنرال عاصم منیر په مشرۍ تاوه کې د پاک پوځونو کړنلار په ټوله نړۍ کې د پاکستان سره په ویاړ بالا کړ. زموږ د پوځونو د قامي او نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي غیر معمولي اهلیت لري. د بلوچستان ولس د بادره فوځونو وژه په وژه ولاړ دی. د بلوچستان کابینې په 20مه غونډه کې د بلوچستان بینک چیرپرسن موسمیاتي تحفظ ټریبونل د ټاکنې د پیدایش او مرګ رجسټریشن ماډل بایلاز 2022 کم شمیره بای ورورګلوي د ځانګړي د واده اکټ او د جسټس اف پیس تعیناتي منظوري ورکړه. وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي غونډې ته وویل چې ماحولیاتي بدلون لوی چیلنج دی. د خړپړتیا سبب جوړدونکو رکشو او موټرسایکلانو باندې په خپل نوبت سره د بندیز فیصله مو کړې ده. الکتریک بایکس او رکشې معرفي کیږي. د ولس د سفري اسانتیا دپاره ګرین بسونه او د میرمنو دپاره پینک بسونه هم معرفي کوو. په غونډه کې واک کمشنرانو، ډیپټي کمشنرانو، ایډیشنل ډي سي او اسسټنټ کمشنرانو ته د جسټس اف پیس اختیارات ورکول شو. جسټس اف پیس د ویرولو په اړه شکایتونه سمدستي ازاله کوي. شاریانو ته به قانوني خنډونه کمولو دپاره مؤثره فورم ورکوي.
کابینې د صوبې په 3000 د یوې کمرې په سکولونو کې د پی ټي اس اف سنټر په توسط تعمیر کېدونکي اضافي کمرو او اسانتیاو د ورکولو خرچونه د ټیکس څخه استثنا وګرځول. کابینې د راتلونکو 3 کلونو په دوران ټول د یوې کمرې سکولونو ته د 2 کمرو پورې پراخوالي د ورکولو پریکړه وکړه. په لیوي سپورت سرویس رولز 2023 کې ترمیم ټیکس آن لینډ اینڈ اګریکلچر انکم رولز 2025 لایولي هوډ سپورت پراجیکټ او د محکمې پی اینډ ډي د پراجیکټ منیجمنت یونټ جوړول هم منظوري ورکړه. د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي په تحصیل سیوی کې وډیره نور حالي چاکرانی په یو دستوره کې د خپلو 100 څخه زیاتو فراریانو ملګرو سره وسله په تسولو او د هیواد پاکستان سره د وفاداري سوګند پورته کړ. په دا محل انتظامیه د سیمې قبایلي مخورو او میر ابتاب بوکټي وویل چې د ریاست مخته وسله د تسولو فیصله ډیره مثبته پرمختګ دی. د حمل نه یوازې د دوی په قامي ادارو اعتماد څرګندوي بلکې د دوی د هیواد سره د مینې جذبه او په ډیره بوکټي کې د امن او ترقي لپاره کردار د ادا کولو اراده څرګندونه هم کوي. د دوی او دا ګام د ستاینې وړ دی. د نورو فراریانو څخه هم د زړه په خلوص خواست دی چې بیرته راسي او ټینګتیا ترقي او یووالي په لار ګډ سي. د دوی د ماشومانو او د راتلونکو نسلونو سباوند د امن سره تړلی دی نه د مزاحمت سره. د مواصلاتو او تعمیراتو صوبایي وزیر میر سلیم کوسا د چون حلقې ضلع صوبتپور ته ورسېدی چیرې چې هغه د سیمې د مخورو سره په لیدو کتو کې د ولسي ستونزو په ځانګړي ډول د سړکونو تعمیر، د تعلیمي ادارو حالیت، ډرینج سیستم، د روغتیا اسانتیاوي او د روزګار نوي موقع د پیدا کولو ډاډګیرنه ورکړه. هغه وویل چې زموږ لومړی ترجیح د ولس خیر ښېګړه ده، هڅه ده چې ښاریانو ته بنیادي اسانتیاوي ورکو او مواصلاتي نظام نور ښه کړل سي چې د خلکو مشکلات کم سي. صوبایي وزیر اړه لرونکو محکمو ته هدایت په جاري کولو په ترقیاتي کارونو کې تیزی پر راوستو زور ورکړی. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي او د چیف سیکریټري شکیل قادر خان په هدایت باندې د پښین د ډیپټي کمشنر منصور احمد قاضي په مشرۍ کې په ریسټ هاوس ډاک بنگله کې خلاصه کچاري پرانستل سوه. په خلاصه کچاري کې ښاریانو ته بیلابیلو ستونزو په هکله معلومات ورکړه. په خلاصه کچاري کې د ټولو ضلعي محکمو افسرانو ګډون وکړي. د ښاریانو خپلې ستونزې وړاندې کړې. په کوم کې د صفا اوبو د نشتوالي او د سکولانو رغول، د سیلابي اوبو د مخنیوي دپاره د بلډوزرانو ګنټې ورکړې غونډې ستونزې شامله وې. په دې موقع ډیپټي کمشنر د ضلعي محکمو افسرانو ته هدایت وکړي چې ولسي ستونزې دې په ترجیح بنیادونو باندې هوارې کړل سي. په دې موقع د پښین ډي پی او عبدالحلیم اچکزي په ملتیا نور افسران هم موجود وو. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي او چیف سیکریټري په احکاماتو د ډیپټي کمشنر ژوب محمد عارف سرکون په کتنه کې خلاصه کچاري وکول سوه. ولس پکې د بیلابیلو ستونزو او په اړه ډیپټي کمشنر خبر کړي. د بجلی بایپاس په ښار کې لوی موټرانو راتګ روغتیا ستونزې یې وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر خلاصه کچاري ته په وینا کې وویل چې ضلعي انتظامیه د ولس ستونزې په د هغو په درشل هوارې کړو او کومې ستونزې چې د صوبایي حکومت سره اړه لري هم به خبر کړل سي. په کچاري کې د ژوب انجمن تاجران، سیاسي ګوندونه غړو او عام ښاریانو هم ګډون درلودی. د مکران ډیویژن د روغتیا د څانګې لپاره د کنټریکټ اسامیانې لپاره د انټرویو لړۍ ترسره سوه. د مکران ډیویژن کمشنر قادر بخش پرکانی په مشرۍ کې د انټرویو په ډلې کې د کیچ تربت ډي سي، ډیویژنل ډایریکټر هیلث ډي ایچ او او سپرنټان شامل وو. د چارواکو له قوله د بریالي سوو امیدوارانو وروسته لیست به ډیر ژر خپور کړل سي. په آر ایچ سی اسپتال ګنداخه کې د بلوچستان د روغتیا د محکمې او د لایوسټاک صوبایي وزیر سردار زاده فیصل خان جمالي په هڅو 2 ورځنی مفت د سترګو د کیمپ پرانسته. مهر منسپل کارپوریشن استاد محمد میر ظفر خان جمالي، ای ډي سی محمد اسماعیل او ډي ایم او ډاکټر امیر علي جمالي وکړه. په کیمپ کې د سترګو د کتنې اپریشن او داروګان په ملتیا ټولي اسانتیاوي بالکل مفت ورکول کیږي. د لیپروسي بلایندنس کنټرول پروګرام محکمه حیثیت استاد محمد د حبیب بینک فاونډیشن مرسته کې ګډه ده.
میر مظفر خان جمالي د ډاکټرانو حملې هڅې وستایلې. کیمپ به تر 2 ورځو روان وي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو د موسم حال او موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.